أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د کعبې شریفې څلرم وار بنا یا جوړول هغه دي چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته وسوه، چې دا واقعه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي کوم وخت چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج ابن یوسف الثقفي د طرفه شهید کړ شو او په دغه جنگ کې د حجاج د طرفه کعبه شریفه په منجنیق ونړول شو، نو حجاج ابن یوسف و عبد الملک ابن مروان ته چې د وخت خلیفہ وو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د وجلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکه د نظر څخه مخالفه جوړه کړې ده. عبد الملک ابن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کم چې په لوړوالي کې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه جوړه کړه، مګر دا چې حجریه د کعبه شریفه په بنا کې داخل کړی دی برته ځنی وباسه، پر پخوانی شکل یې که او دغه دوهمه دروازه چې ورکړې ده هغه هم بند که. نو بیا کعبه شریفه ونړول سوه او برته د قریشو پر هغه پخوانی شکل جوړ سوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی کوم وخت چې رشید چې د عباسی خلفاو څخه دی خلیفہ سو، نو یې دا اراده وکړه چې کعبه شریفه ونړوي او برته د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بنا پر قسم جوړ کړي. مګر امام مالک ابن انس رحمه الله ورته وویل یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریفه د ورستنیو پاچاهانو د لاس لوبه مګرځوه، یعنی د هر چا چې اراده سوه چې تغییر پکښ راولي به، او په دې ډول د کعبه شریفه هیبت د خلقو د زړه څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپل رای څخه واوښت او د کعبه شریفه نړول او جوړول یې پرېښود. دا هغه څلور واره و چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه شوې ده، مګر پنځم وار جوړېدلې هغه دی چې په هغه کې شک او اختلاف شته، او دا هغه وار دی چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دی، چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه شوې ده که یا؟ په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلي دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام، او د دغه جوړېدو د پاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقی د عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل و آدم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل چې زما د پاره کور جوړ کړي، او جبريل عليه السلام د کعبه شریف خط او نقشه ور واچول، نو آدم عليه السلام ځکه کندل او حوا عليه السلام یې خاوري او ډبري نقلولې ترڅو چې و اوبوته ورسېده. د کښته څخه ژغ پر وسو یا آدم بسته، او بیا چې کعبه شریفه جوړ کړه د الله عزوجل د طرفه وحي ورته وسوي چې تواب پر وکړي، او ورته وویل سو چې ته اول انسان یې او دا اول بیت دی. بیا نو وختونه تیرېده ترڅو چې نوح علیه السلام د کعبه شریفه حج وکړي، بیا وختونه او قرنونه تیر سو څو چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړ. خو امام بیهقی د حدیث شریف په آخر کې وایي د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیعه سته، او ابن لهیعه ضعیف دی، په د سره حجت او دلیل نسی ویل کېدلای، او هلته نور روایت هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقی و روایت ته نږدې دي،
خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالی نه دي. داسې یو روایت هم شته چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده شیس آدم علیه السلام و. نو که دغه ضعیفه روایتو ته اعتبار ورکو نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې 15 واره جوړه شوې ده. خو ښه او بهتره خبر دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي. هغه دا چې کعبه شریفه 4 واره جوړه شوې ده لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان شو. او بیل دغه 4 واره جوړېدو څخه به علم و الله عز وجل تپریر. هو په ورستنیو وختو کې ځینې وختونه ترمیمات او اصلاحات شوي دي. دا د کعبه شریفې د جوړېدو په باره کې یو څه معلومات وو. څه موده وروسته او تر بعثت 3 کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو د باندنی ژوند څخه پتنګ وو. هلته فسق او فساد، فجر او د بوتانو عبادت وو. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قوم په مابین کې ډیر فرق او لريوالی وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عز وجل عبادت ډیر خوښ وګرځیده. نو دا عادت وو چې څه موده ترمنځ به د 2 ورځو او شپو دپاره غار حرا ته تللی. غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه ډیر لوی وي مګر غار حرا کوچنی غار دی چې فقط یو یا 2 نفر پکې ځایږي او د غره په لوړه حصہ کې دی چې څوک به تکلیف او ستړیا نشي ورختلای. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څونه ګرځېدی او څونه وګرځېدی چې په دغه غرو کې د خلقو څخه ګوشه او د خلقو څخه لري چې څوک نشي ورتلای د ځان د خلوت او تنهایی لپاره ځای پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غار چې د مکه مکرمه څخه 3 میله لري دی د خپل خلوت او تنهایی لپاره انتخاب کړی. ځکه د صلی الله علیه و آله وسلم نو خوښه چې بل څوک ورسره وي او مقصد یې هم یوازیوالی او د الله عز وجل عبادت وو. چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر واه او په دې کې به فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت شته. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه څه نور راځي چې د صلی الله علیه و آله وسلم قوم د هغه عقیده درلوده چې هغه شرک او باطل افکار وو. خو بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو واضح لار او معین شریعت نور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضي وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه تنهایی اختیارول د الله عز وجل په اراده سره و چې د هغه رسالت ولوی امانت ته آماده سي او په هغه رسالت سره د مځکې په مخ کې تغییر راولي. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر بعثت 3 کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځیده او دغه کوچنی غار د خپل فکر او عبادت لپاره خلوتګاه وګرځول. او دغه کوچنی غار حرا 2 خولې لري چې په یو ورننه وزي او بل خولې د کعبه شریف په وتربته ده لکه کلکین داسې ده او د هغې خولې څخه کعبه شریف معلومیږي. نو کوم سړی چې غار حرا ته داخل سي کولای سي چې دغه غار د داخل څخه کعبه شریف وویني. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبه شریف ته به کتل. هر وخت به دغه غار ته د 2 ورځو د پاره ورتلی او دا یې خوښه وه چې د رمضان په میاشت کې هلته ډیر و اوسیږي. خو په هغه کال چې تر بعثت د مخه وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غار کې پوره 1 میاشت تیر کړه. په پخوا کې به پوره 1 میاشت هلته نه پاتې کېدی مګر د بعثت په کال پوره 1 میاشت هلته پاتې سو ځکه د الله جل جلاله عبادت ډیر خوښ ورته ګرځېدلی وو. هو یو وخت به د خورو یا اوبو راوړلو د پاره د کور د خبر د اخیستلو د پاره راکښته سو خو بیرته به ولاړ. او په دغه آخري کال چې تر بعثت د مخه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به پر لارې رهي او دغه غار ته بتلی आवाज به اوریدي چې ویل کېده به السلام علیک یا رسول الله او د صلی الله علیه و آله وسلم بشاوخوا وکتل هیڅوک بنو په حیرت
او فکر کې بسو چې دا څه اوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بیا مې تر وحی ورسته د جبرئیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل تر بعثت د مخه چې په پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي السلام علیک یا رسول الله، ما به شاوخوا وکتل څوک به نه و. دا غږ چا کاوه او څوک و؟ جبرئیل علیه السلام ویل یا رسول الله دغه درختو او ډبرو سلام در باندې وایه. محترم وروره، آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل د ځان سعادت او خوشبختی نه بولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په الهي دربار کې کم لوړ مقام او عزت لري، زما او ستا و درود ویلو ته ضرورت نه لري. خو زما او ستا د پاره درود ویل هغه شی دی چې زموږ رابطه پټنګیږي او د متابعت شوق مو په زیاتیږي، زموږ د ښه ژوند او خوشبختی سبب ګرځي. نو وروره په خپل ژوند کې درود ویل ډیر او عادت کړه، نتیجه به په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې وویني. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 40 کاله پوره سوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ خوب نه لیدی مګر هغه کار به عینا په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به لیدلی وو. امام المحدثین امام بخاری رحمه الله د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې فرمایي اول هغه شی چې په هغه باندې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی شروع شوه هغه الرؤیا الصالحه الصادقه، یعنی صالحه او صادقه خوب. هیڅ خوب به نه لیدي مګر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روښانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حسو څخه دی. څو پر دغه کیفیت شپږ میاشتې تیرې سوې، د نبوت موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادقه خوب د نبوت 46م جز دی او الله جل جلاله یې وهغه چاته ورکوي چې د جل جلاله خوښ وي. کم وخت چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلوت او تنهایی دریم کال او د رمضان المبارک میاشت و، د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سوه چې د مځکې پر خلقو خپل رحمت نازل کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کړي. څو هغه معینه ورځ راغله چې د بشر تاریخ ته، د مسلمانانو تاریخ ته، بلکې د مځکې د مخ و تاریخ ته تغییر ورکړي. په موږ ودغه ورځ ته فکر او حساب وکړو په دلایل او قرائن سره دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معلومه او معینه کو چې دا د دوشنبه ورځ او د روژې د میاشتې 21م تاریخ وو چې دا لسمه د اگست د 1410 میلادي کال و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دغه وخت کې په قمري حساب سره پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې وو او په شمسي حساب سره 19 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې وو. دغه د دوشنبه ورځ د بعثت او رسالت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم چې نابو بره دفعتا یو سړی را تراغلی. دا شپه ده، تکه توره تاریکه ده، غر دی، تنهایی ده، هیڅوک نسته په غره کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ناست. ورونو دا سړی جبرئیل علیه السلام او د یو انسان په شکل او قیافه ورته راغلی، نه د ملائکه په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نابو بره یو سړی راغلی چې سپین کالیه اغوستي و او د سره د دیباج یو لوشي یا ټوکر و. دیباج ورېښمین ټوکر دی او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو، شپه ده، غر دی، تنهایی ده، تکه توره تاریکه ده، د سپوږمۍ شپې هم نه دي. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو ویې بیروله، بې غږه بې خبره یو دم پیدا سو او رانږدې سو. کتاب یې راته ونیوی او ویل یا محمد اقرأ، ای محمده ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې په حالت کې ورته وویل زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لوست مې نه دي زده.
نه شی ویلی سم او نه لیکلی سم. ورونو تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امي و، ویل او نوشته کول یې نه و زده. که چیرې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ویل او نوشته کول زده وای، کفارو به دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا جوړ کړی او لیکلی دی. خو اوس ټولو ته دا معلومه وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم امي دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه دغه سړي په غیږ کې ونیولم او کښېکښم. قریبه وه چې د دغه کښېکښلو سره مې روح وتلی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره نوره هم زیاته سوه. او دغه نفر بیا راته وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل زه ویونکی نه یم. بیا یې زه په غیږ کې ونیولم او کښېکښم او ویې ویل یا محمد اقرأ. د درېیم وار دپاره محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل زه ویونکی نه یم. فرمایي درېیم وار یې بیا دونه په قوت سره کښېکښم قریبه وه چې نفس مې وخیجي. او بیا یې وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څه شي وویل؟ جبريل علیه السلام وویل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقط د سورة العلق دغه اولنی 15 آیاته، دغه 15 آیاته هغه اولنی آیاتونه دي چې د آسمان څخه په لیلة القدر کې نازل شوي دي. الله عز وجل فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر، یعنی موږ دغه قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړی دی او د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې مې دا آیاتونه وویل دا سړی غائب سو او لاړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په بیره کې وو چې دا څه کیفیت او حالت دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هلته په کور کې په زړه کې ور وګرځیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو څه ور پیښه شوې ده. نو یې خپل یو مریی وغار حرا ته ولېږي چې ولاړ سه وګوره چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه پیښه ده. ځکه دې ته خو معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته دی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار حرا څخه راوتلی دی او په ډیر تلوار د کور و طرف ته رهي دی. د ډیرې بیرې په سبب داسې چابک او په تلوار ځي لکه چې ځغلي. برایت چې غار ته راغلی ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسته. نو مریی دې خوا ها خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه پر طرف په تلوار رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیر او خوف په حالت کې خپل کور ته ولاړی. په دې هم نه پوهیږي چې زه د دین امت رسول یم. دا معلومات هم نشته ورته. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دی صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي پوسوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر بیریدلی دی او اوس هم د بیرې په حالت کې دی او د ډیره خوف څخه ریږدي یخې کیږي او وایي زملونی زملونی، یعنی پټ مې کوي پټ مې کوي لکه د چا چې یخ کیږي ریږدي. خدیجه رضی الله عنها هم په یوه کالي پټ کوي تر څو چې بیره ځینې ولاړه او آرام سو. نو یې خدیجه رضی الله عنها ته هغه کیسه وکړه، ټول هغه واقعات چې ورته پیښ شوي ورته بیان یې کړه او ویل زه پر ځان وبېرېدم. تاسې ګورئ تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې ماته رسالت او نبوت راکړه سو. خدیجه رضی الله عنها ورته ویل شاید ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیري اثر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. خدیجه رضی الله عنها ویل یا والله تا ته هیڅ کله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي ځکه
ته صلې رحمي وسلوې، یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوي، رښتیا خبرې کوي، د ضعیفانو کومک کوي، د محتاجو ضرورت ورفع کوي، د میلمه عزت کوي، د حق کومک او طرفداري کوي. ټول اخلاق دي ښه او کریم دي. جن تا ته تکلیف نشي رسولای. تاسو په دغه جملو کې فکر وکړئ. ایا خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت صفت وکړي چې ته ډېر منځونه کوي، ډېر روژې نیسې، ډېر سجدې کوي، او کېده د اخلاق صفت وکړي؟ اخلاق د مسلمان په ژوند کې مهم شی دی. په لمونځو او روژو سر نه سر ورځي چې انسان بد اخلاق وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په اطمینان سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې په والله وتا ته هیڅ تاوان نه درسیږي، په قسم سره ورته وایي یا والله تا ته هیڅ کله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي. دا ټول په څه خاطر؟ اخلاق ورياد کړل. ستا دغه اخلاق ټول اخلاق دي ښه او کریم دي. جن تا ته تکلیف نشي درسولای. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه چې ښه آرام سو. بیا نو ورقه ابن نوفل ته چې د خدیجه رضی الله عنها د اکا زوی و وروستی. ورونو دلته یو ارتباط ته وګورئ. اول آیات چې نازل سو اقرأ، او اول سړی چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورځي د هغه نوم ورقه. اقرأ ویل ورقه د کاغذ ورقه. دغه ورقه چې عرب او قریش نصرانی سوی او دا کیسه په ورسته کې درته وکړو چې څنګه اول نصرانی سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجه رضی الله عنها د اکا زوی نصرانی و. څرنګه چې د يهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبرانی څخه په عربي ډېر لیکلی و، نو د ډېرو معلوماتو خاوند و. په عمر ډېر او په سترګو ړوند سوی و. تقریبا ویل کېږي چې د 98 کالو. انبیاء علیهم السلام د ژوند معلومات ورته و، او دا هم ورته معلومه و چې د راتلونکي نبی وخت او زمانه رانږدې سوې ده. کوم وخت چې دوی ورقه ته ورغله نو خدیجه رضی الله عنها ورته ویل یا ابن عم، ای د اکا زو، د وراره څخه دې د حال واوره. ورقه ویل ای وراره چې شي دلدلی دي او اوریدلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي او ورقه په ډیر تعجب غوږ ورته نیولې دي او اوري، او هغه ټول علامې چې د کتابو څخه ورقه ته ور معلومې وي هغه ټول په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود وي. نو یې په آخر کې په لوړ आवाज وویل الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله عز وجل و موسی ته راستولی وو. ورونو د ناموس اکبر څخه مقصد جبريل عليه السلام دی، او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی. مگر هو هغه د خیر راز، او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی چې د شر خبرې ساتي. نو د جبريل عليه السلام یو نوم ناموس اکبر دی او بل نوم یې روح یا روح القدس دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي فارسلنا الیها روحنا، یعنی و مریم علیه السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبريل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها، یعنی په ليله القدر کې ملائکه او جبريل علیه السلام راټته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبريل عليه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل ویل والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی وو او عیسی علیه السلام یې نکي یاد. دا ولی؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه و چې عیسی علیه السلام نبی دی. ورونو نصارا پر درې قسمه دي. یو ډله وایي عیسی علیه السلام په خپل رب او اله دی، العیاذ بالله. او د نصاراو بل ډله بیا وایي چې مرتبه او درجه درې دي. یو د الله درجه ده او یو د نبی، او دغه دوه درجو په مابین کې یو بل درجه سته چې تر الله کښته او تر نبی لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې و چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی.
نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه کوي یاد، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یو عجیبه خبره وکړه، ویل کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما ستا کومک کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې شو، ویل ما د مکې د ښار څخه باسي، ما شړی؟ ورقه ابن نوفل ویل هو، هر چا چې دغه شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی هغه څوک د خپل قوم د طرفه آزار شوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبی او رسول یې آزارېږي، او که زه په دغه ورځ ژوندی وم کومک به دې وکم. دا نو د وحی او بعثت شروع. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر دغه وخت نه معلومه چې زه نبی رسول د الله جل جلاله د طرفه او دغه امت دی، خو د ورقه په دا خبرو سره په سل کې سل نه. اما یو څه دا فکر ورته پیدا سو، دا نو د وحی او بعثت شروع. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو علماو په قول د سورة العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبی سو، مگر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبی او رسول فرق داسې بیانوي چې نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نوی امر سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف وي. نو د دغه علماو په قول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سورة علق په نزول سره نبی سو، څرنګه چې په تبلیغ نوزو امر نو رسول نوسو، خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړسو. دا یو قول و. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور څه نسو پیش او وحی هم نه نازلیږي، چې دغه مودې ته علما فترة الوحی وای، یعنی وحی قطع شوه، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده 3 کاله بللې ده، خو دا مطلقاً خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دا موده 6 میاشتې وه، پوره نیم کال وحی قطع دي، هیڅ شی نشته. نو دغه جهت علماء کرام رښتیا او صادقه خوب د نبوت 46مه حساب وي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله وو. که دغه 23 کلونه و 6 میاشتې ته واړو نو 46 واره 6 میاشتې ځین جوړیږي. نو دغه موده چې وحی نه وي رؤیا الصادقه موجوده وه، نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت 46مه حصه وه. خیر، په دغه 6 میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات شو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل می په جنت کې ولیدي، ځکه د هغه اراده د اسلام و، په خپل نیت و جنت ته داخل سو. او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و اسلام ته څوک نه دی دعوت کړي، او د هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وکړي. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وپاسو خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه 6 میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اول ورځو کې ډېرېدی او په بیره کې، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبرئیل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه پیدا شوه، تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی، او هلته به په انتظار وو چې شاید جبرئیل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحی د قطع کېدو څخه مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوق او علاقه د جبرئیل علیه السلام و ملاقات او د وحی و نزول ته پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او غرو ته وځي او د دې انتظار کوي چې د جبرئیل علیه السلام سره ملاقات شي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډېرې درنې او د خواشینۍ ډکې ورځې وې چې ای زما څخه خو به داسې یو کار نه وي پېښ شوی چې زما رب راڅخه ناراضه شوی وي.
حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یوه ورځ یې ناببره د اسمان د طرفه غږ واورېدی چې ویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سر مې راپورته کوي چې یو عجبه منظر دی. انسان ته هیڅ کله داسې حالت نه پیښیږي. ومې لیده چې جبرئیل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی او 600 وزرونه دي چې د مشرق او مغرب مابین یې ټوله ډک کړي وو، ټوله اسمان یې نیولی وو. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې کتل دغه جبرئیل مې لیدی او دغه غږ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبريل. يعني يا محمد ته رسول الله او زه جبريل یم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی او د وهمه څخه حرکت نسی کولای. دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن مجید کې کړی دی او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني قسم دی پستور سره چې غروب یا طلوع وکي چې نه دی ګمراه سوی ملګری ستاسي چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. يعني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د غلط فهمي په سبب د صحیح لارې څخه اوښتي دي او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتي دي، بلکې لکه د اسمان ستوري چې په ختلو او لوېدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مګر وحی چې ودته لېږل سوی دی. شوولي دي دته شدید القوا د ډیرو شدیدو قوتو خاوند چې جبرئیل علیه السلام دی. ورونو جبرئیل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحی پر رسولو تر نور ملائکو غوړه سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نسته چې رسولانو ته دی وحی راوړي بل جبرئیل علیه السلام څخه. او جبرئیل علیه السلام شدید القوا دی. د قوت څخه یو دادی چې پوره او کامل شار یې د وزر په یو طرف چپه واړاوه. دغه لوی شار لوړه حصه کښته کړه او کښته حصه لوړه کړه. دا د جبرئیل علیه السلام قوت دی. ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. الله جل جلاله فرمایي چې دا واقعي لیدل دي، خیال او تصور نه دي، بلکې حقیقتا یې جبرئیل علیه السلام ولیدي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په ټوله موده کې جبرئیل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط 2 واره لیدلی دي. بشر دا نسی تحمل کولای چې ملائکه وویني، نو ځکه جبرئیل علیه السلام به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. ورونو د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصيلات شروع وکم، دا ښه او لازم بولم چې د وحی اقسام او اشکال در وښول سي، ځکه وحی دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحی یا نزول د وحی پر 6 قسمه دی. يعني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته وحي پر 6 قسمه نازل سوی دي. اول د خوب لیدل دي. علماء کرام وايي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحي دي، ځکه ابراهیم علیه السلام وخپل زوی ته وویل یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني ایز ما زویه زفر لپسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحي وي. دوهم دا چې جبرئیل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ورواچاوه، بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملک وویني، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان روح القدس نفث في روعي
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني روح القدس چې جبريل عليه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې اصلا موږ ودغه ته الهام وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الهام راته وسو چې هیڅ نفس تر هغو پورې نمري چې رزق او اجل یې پوره نسي نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي او د رزق طلب باید تاسې ودې ته مجبوره نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او ګناه یې طلب کړي ځکه هغه شی چې د الله جل جلاله سره دی بل اطاعت د الله په بل شي نه حاصلېږي. حدیث خود دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام وو چې دا هم د وحی یو قسم دی او د وحی دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبرئیل علیه السلام د وسړي په شکل سره راغلی او په دغه قسم وحی کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدي او دا د دوه نفرو د تفاهم او پوهېدلو د پاره د وحی هغه آسان ترين شکل ځکه دلته د دواړو طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي او ډیر ځله جبرئیل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیه الکلب په شکل راغلی دی او د وحی څلورم قسم داو چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره بو چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی وو حتی چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهیدلې او کبه پر کوم حیوان سپور وو د هغه زنګونونه به پر مځکه کڅو. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازلې دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه پروت وو. زید رضی الله تعالی عنہ وای قریب و چې د دروندوالي په سبب می زنګون په مځکه نه نوځي او د وحی پنځم قسم دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملک په خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولیده او دا قسم وحی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ټول رسالت په موده کې دوه واره پیښ شوې دي لکه الله جل جلاله چې په سوره النجم کې ذکر کړی دي او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه تر اسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنزله فرض کړه بل واسطه بل ملکی د پردې تر شا خطاب او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل طور کې څو واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې به اورېده او لیدې به نه او دا هغه کامل ترين شکل او صورت د وحی دی. نو جبرئیل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقيقي صورت فقط دوه واره ښکارا سوی دي چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې وو او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه او دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سوره النجم کې فرمایي ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. يعني د محمد صلى الله عليه وآله وسلم زړه خلاف نور تویلی هغه چې جبرئیل علیه السلام په سترګو لیدلی وو آیا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې د لیدلی دی بحث او جنجال کوي او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل ور بیا جبرئیل علیه السلام لیدلی دی چیرې لیدلی دی عند سدرة المنتهى دا هم دوهم وار لیدل دي چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درخت سره وسوه چې دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو. نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبرئیل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني ډیر عجیب او نادر حالت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیره خوف پر خپل ځای حیران ولاړ دی هیڅ حرکت نه کوي چې هر خواته ګوري اسمان په جبرئیل علیه السلام ډک دی او د غور توای یا محمد انت رسول الله وانا جبرئیل. یو څه وخت
دغه حالت و چې بیا جبرئیل علیه السلام د نظر څخه غائب سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیری بیری او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریږدي وای زملونی زملونی پټ مکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی وو چې جبرئیل علیه السلام وحی ورته راوړي او دا واره د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سوره المدثر دغه آیاتونه نازل سو یا ایها المدثر قم فانذر یعنی هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحی د بیري پیچلی دي د خوب د ځای ولاړسه او خلق د الهي عذاب څخه وبېروه چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولويده وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر یعنی او خپل رب په لوی سره یادوه او خپل کالی دی پاک وساته ګناه او بوتان پرېږده یعنی ظاهر او باطن دی باید پاک وي او داسې احسان مکوه چې بدل یې ډیر غواړي الله جل جلاله مشتلور همت راشي چې هر شی کمال وی که دولت که علم وی که لارښوونه هر څه چې وچاته ورکوي دا نشایي چې د هغه عوض وغواړي یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه ولربك فاصبر او خپل رب ته صبر کوه یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع شو خلق دې بے آزار نه پریږدي ته باید صبر وکې دا ټوله امت ته لارښوونه ده کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسو ته پیښیږي د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلي او پوسی چې دغه عظیم الشان وظیفه د تبلیغ او دعوت بل زړورتیا او حوصله صبر او استقامت پای ته نه رسیږي تر دغه وروسته د وحی نزول پر لپسیسو او همیشه وحی نازلېده او بیا د سوره المزمل دغه آیاتونه نازل شو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا یعنی هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دي په شپه کې لمانځه ته ولاړسه بل لږه حصے څخه یعنی شپه په عبادت تیروه خو که د شپې یو څه حصہ آرام کوي کوم مضایقه نسته پروا نه لري چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر او بیا سوره الضحى نازل سو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یعنی قسم په ساشت چې روشانه دي او قسم په شپه چې تاریکه سي او ټول شیان په خپل تاریکه کې پټ کی چې ستا رب ته نه پېښي یعنی دا چې وحی نه نازلې دي دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښول او مهجور کېدل نه دي چې ته پرېښولې بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سې د وحی د نزول لپاره شوق او استعداد پیدا کې او پر لپسې آیاتونه نازلې ده او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي و او فرمایي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى او اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خامخا تعالی را آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی او ژر د چې ستا رب تا ته لویه برخه درکړي پس ته به راضي سې الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته پرله پسې ورکړي دي او فرمایي الم یجدک یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آیا ته یتیم نه پیدا کړی بے پلار پیدا شوی او بیا د پناه ځای درکې او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکام نه پوهېده او تا ته شرعي احکام دروښول او نبوت یې درکې دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غنی کړي نو الله جل جلاله دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې ور یاد کړه چې تا هیڅ کله ستا رب نه پریږدي او نه دي مهجوروي بلکې احسان یې هم در باندې کړی دی